د طالبانو لخوا د بندونو جوړول ایران اندېښمن کړی وایي فکر مو نه کاوه چې طالبان به داسې وکړي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په هرات ولایت کې د هری رود پر سیند د پاشدان د بند جوړولو د پروژې له بیا پیلېدو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو اندېښنه ښودلې او ویلي دي دغه کار به ایران ته د اوبو پر کمېدو منفي اغېزې وکړي. خراسان ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په سرلیک کې لیکلي د دوستۍ په لاره د طالبانو بند اچونه. دغې ورځپاڼې په دې برخه کې د ایران د ډیپلوماټیک نظام پر بېغورۍ نیوکه کړې ده. په 1999 کال کې ایران او ترکمنستان موافقه وکړه چې د هری رود سیند پر غاړه د 1.5 میلیارډ متر مکعب اوبو په ظرفیت د اوبو بند جوړ کړي. د خراسان ورځپاڼې د راپور له مخې دا بند د افغانستان له حضور او تضمین پرته جوړ شوی او په 1984 کال کې پرانیستل شو او د دوستۍ بند په نوم ونومل شو. خراسان لیکلي شاید هغه وخت تهران او اشقاباد تصور هم نه کاوه چې داسې ورځ به راشي چې طالبان په افغانستان کې به د هری رود پر سر د سلما، کپکان او پاشدان په نوم 3 بندونه جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د هرات په ختیځ کې د سلما بند د جوړولو پروژه د ایران له انقلاب وړاندې پلان شوې وه خو د سیاسي ناکراریو او جګړو له امله یې چارې وځنډېدې. ایراني ورځپاڼې خراسان په دې اړه لیکلي دي په 1995 کال کې افغان حکومت د هند په مرسته د سلما بند ګټې اخیستنې ته وسپاره او د دوستۍ بند حیثیت یې په جدي توګه راټیټ کړ. خو د ایران ډیپلوماټیکه دستګاه لا هم ونه توانېده چې د جوړېدو مخه ونیسي. یاده دې وي چې تېره ورځ ملابرادر د پاشدان بند د پاتې چارو د پیل کېدو پرانیست غونډه هم وکړه. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.